خدای خود په ژوند کې راته آزاد ټوله متحد ټوله بدآباد ټوله متحد ټوله بدآباد دی مو اطمینان احمدي دی مو روح او ځان احمدي هر یو مازدیګر آزاد ټوله متحد ټوله بدآباد ټوله متحد ټوله بدآباد ویدیت الوطن کور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټوله لر او بر دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر د ټولو ښوونځیو له پاراګراف څخه هیله کېږي چې د نظم په مراعاتولو کې له موږ سره مرسته وکړي. دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر ویدیت الوطن کور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر خدای خود په ژوند کې راته آزاد ټوله متحد ټوله بدآباد ټوله متحد ټوله بدآباد دی مو اطمینان احمدي دی مو روح او ځان احمدي هر یو مازدیګر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر خدای خود په ژوند کې راته آزاد دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر ویدیت الوطن کور د مسلمان دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یاره دی مو د زړه سر زړه د ټول اسیانو مې اریانا هسکې پر دنیا تاج د غزا هسکې پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لاره مومندري د پوهنې مدیر عطاالله مصباح تاخر خلاص شوی له ټولو زده کوونکو غواړو چې په خپلو ځایونو منظم ودرېږي. مومندري ولسوالۍ د پوهنې مدیر عطاالله مصباح او ورسره راغلي پلار ته ښه راغلاست او هرکلی وایي. مومندري ولسوالۍ د پوهنې مدیر عطاالله مصباح او ورسره راغلي پلار ته ښه راغلاست وایي. مومندري ولسوالۍ د پوهنې مدیر عطاالله مصباح ورسره راغلي پلاوی د بېلابېلو خصوصي ښوونځیو درنو استادانو او درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوښ او خوشحاله به اوسېږئ پروګرام پیل کولو خیره د دې لپاره چې پروګرام مولا خوندور او زرین شي د قرآن کریم په آیاتونو یې پیل کوي. نو د تلاوت لپاره د مومند افغان خصوصي ښوونځي
خوږ زده کوونکی محمد یوسف ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي او د قرآن کریم څو مبارک آیتونه موږ ته تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. هغه سترګې به له درده په امان وي، هغه سترګې به له درده په امان وي اموخته چې په کتلو د قرآن وي. د مومند افغان خصوصي ښوونځي له ګلالي زده کوونکي محمد یوسف نړۍ مننه. اوس هم د ښه راغلاست وینا لپاره د مومند افغان خصوصي ښوونځي مسؤل استاد اسمت الله سم ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي او د ښه راغلاست وینا ته وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټول نه مخکې د مومندرې پوهنې مدیریت محترم مدیر صاحب او ورسره راغلي ټیم، په دوهم نمبر کې د ټولو خصوصي ښوونځیو امیرینو مسؤلینو ته، رئیس صاحبانو ته، همدغه شانتې ګلالیو زده کوونکو ته د پیغمبر علیه السلام تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. کور مو ودان چې دغه خوارې جونګړې ته راغلی او موږ سره په دغه غونډه کې شرکت وکړو. نړۍ مننه کوم، موږ د دې اهل نه یو او نه دومره استعداد لرو چې دغه شانې غونډې برابرې کړو، خو دغه ستاسو همکاري ده او تشویق دی چې انشاءالله دغه شانې پروګرامونه برابرېږي او انشاءالله امید لرو د الله تعالی نه چې نور به مو غځېږي. د پوهنې مدیریت د ټول ټیم څخه نړۍ مننه چې دغه شانتې یو سیالي په لاره اچولې وه د تشویق او هڅونې په کار باندې. نو د ټولو شخصي ښوونځیو په نمایندګۍ باندې زه د دوی څخه یو جهان مننه کوم چې دوی دغه سیالي په لاره اچولې وه او زموږ زده کوونکو ته دغه شانته خپلې برنامې برابروي تر څو دا تشویق شي او د معرف او د زده کړې په برخه کې پرمختګ وکړي. نو نړۍ مننه چې دوی دلته نن راغلي دي او
دومره مصروفیاتو سره او په موږ سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. وخت مو نه نیسم انشاءالله. دلته به په دغه غونډه کې موږ سره ټول مکاتب انشاءالله برخه اخلي او د سټیج له لارې به چې څه یې راوړي تاسو سره به یې شریکوي. نو د ټول نه هیله کومه چې موږ سره په دغه غونډه کې تنګ نه شئ. دومره سهولتونه موږ تاسو ته نه دي برابر کړي، خو بیا هم د خپل وس مطابق هغه څه چې وس کې مو هم انشاءالله تاسو ته برابر کړي دي. نو داسې بل نوم ور نه کړي انشاءالله، ځکه د پوهنې محترم مدیریت د خوا نه غونډه برابره شوې ده. نو کوري ودان چې دوی دغه زموږ خواره جونګړه دې ته انتخاب کړه او دلته راغله. انشاءالله زموږ هر یو قدم او هم یو هر یو هدف او لار به انشاءالله د دوی د پلان په مطابق باندې انشاءالله ځي مخکې، او د دوی کومه طرحه چې موږ ته جوړوي یا کوم پلان موږ له راکوي انشاءالله د همغې مطابق به ځو. جزاک الله. تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، ته خالد ویني ولې چې جهان ستا دی. د پروګرام په دې برخه کې د پوهنې قدرمن امیر صاحب عطاالله مصباح ته په خورا درنه بلنه ده چې دریځ مخې ته تشریف راوړي او د نننۍ غونډې په اړه تاسو ټولو ته معلومات درکړي او د پیل خبرې وکړي. قدرمن مدیر صاحب عطاالله مصباح ته په ډېره درنه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. د مجلس ټولو ګډونوالو، د پوهنې امریت، د نظارت غړي، د خصوصي لیسو مدیر صاحبان، استادان او ټولو شاګردانو یو ځل بیا درته السلام علیکم ورحمت الله وړاندې کوم. قدرمنو، د افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ او تاسو سره په یو دیني تعلیمي برخه کې غونډېږو سره کېنو. زه صرف تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستاسو قدرداني کوم او په دې ویاړم چې موږ سره معارف کې داسې خلک شته دی چې هغوی سره فکر سوچ د پرمختګ شته او هغوی د دې دپاره پلانونه او ترتیبونه جوړوي چې دا وروسته پاتې ولس څنګه د نورو نړیوالو سره سیال شي. محترمو، الله جل جلاله چې پیغمبران را لیږلي هغوی دوه برخې په مخ وړي. یوه برخه یې د علم او د تعلیم برخه ده او بله برخه یې د تربیې برخه ده. الله تعالی فرمایي ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاته ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه. نو موږ تاسو په یو اسلامي ټولنه کې اوسېږو، د تعلیم سره سره به زمونږ د تربیې برخه موازي روانه، حتی که د تربیې برخه زمونږ د تعلیم د برخې نه مخکې شو نو دا به زمونږ پرمختګ او د پرمختګ یو نښه وي. خو که چېرته داسې وشي چې د تعلیم برخه زمونږ مخکې شي او د تربیې برخه وروسته شي، دا به زمونږ د وروسته تګ یو نښه. تربیه ډیره مهمه ده. اوس کومه خبره چې کوم دا به شاید د دې غونډې د موضوع سره مناسبت ونه لري، خو چې ما ولیدل موږ او تاسو تربیې ته، اسلامي تربیې ته ډېر ضرورت لرو. موږ
او په اسلامي تربیه کې یو دا ده چې انسان به انسان ته نه ودرېږي. ټول انسانان د الله په وړاندې موازي حقوق لري، فوقیت دا په تقوا کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ من النار، او بل روایت کې راځي فليتبوأ مقعده من النار. څوک چې په دې خوشاله شي چې ما ته د خل ولاړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د ځان ته په جهنم کې ځای جوړ. په انسانانو کې په تر ټولو غوره او مشرف انسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه وی من به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ودرېدو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، صحابه ورته ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مالی اراکم کالاعاجم، وی زه څه د اعجمیانو غوندې تاسو ګورم چې ما ته ولاړ یې. محترمو، دا مونږ تاسو باید خپل دود دستور او اسلامي کلچر نورو ته ور انتقال کړو، نه دا چې د نورو کلچرونه راوړو په ځان باندې تعامل کړو. کوم چې صنف کې شاګردان استاد ته ودرېږي، البته دا یو انګیزه لري هغه شاګرد په دې پوه شي چې استاد رادن نشو، پروګرام ترتیب شي چې زما شاګرد په دې کې پرمختګ وکړي. او د دې لپاره زمونږ د نظارت برجسته ټیم دا کار کړی. دا د هغوی یو غوښتنه وه، زه خپل ابتکار نه ګڼم، دا د هغوی یو ابتکار و چې د ټولې ممندرې خصوصي مکاتبو ته دا ترتیب برابر کړي چې ټول دې په یو آزاده سیالۍ کې سره شرکت وکړي او شریک دې سره آزاده سیالي وکړي. تر ټولو غوره بهتره خبره دا وه چې موږ الحمدلله په ټوله سیالۍ کې ناکام شاګرد ونه لید. دا هغه غوره خبره وه. البته وبه څوک ډېر تکړه او څوک لږ د هغه نه کم تکړه، خو الحمدلله دا هم د ویاړ ځای و چې موږ پکې ناکام شاګرد ونه لید. او دا د خصوصي مکاتبو موږ ته یو ډاډ و چې موږ ته یې راکړه، موږ ته دا خبره ښکاره کړه، موږ که د دې ګلالیو ماشومانو نه پیسونه اخلو نو په پیس په مقابل کې ورته پوهه ور انتقالو. او دا د دې ښکاره ثبوت و چې موږ ته دا ثابته کړه چې دې خلکو دې خپلو ماشومانو ته پوهه انتقال کړې. کور مو د افغانستان دی، تور سور شین د دین خان دی، دا پر مونږه باندې ګران دی، دا زمونږ د زړه درمان دی. مونږ ته بر په ټول جهان دی، د زړه سر د هر افغان دی، زمونږ ژوند زمونږ ارمان دی، زمونږ سور زمونږ ایمان دی، زمونږ ځان زمونږ زیګر دی. غږ مو الله اکبر دی، غږ مو الله اکبر دی. دې هېواد کې خپل افغانان دي، پښتانه دي، تاجکان دي، ازبکان دي، ترکمنان دي، هزاره نورستانیان دي، قزلباش او بلوچان دي، هم عرب هم ګوجران دي، ټول په یو بل باندې ګران دي، ټول د دې خاورې بچیان دي، زمونږ ځان باندې باور دی. غږ مو الله اکبر دی، غږ مو الله اکبر دی. مونږه واړه افغانان یو، مونږ په یو بل مهربان یو، مونږ یو موټی او یو ځان یو، مونږ په خپل وطن قربان یو. ماشومان یو، که لویان یو، که سپین ږیري که ځوانان یو، غریبان یو که خانان یو، مونږ بچي د احمد خان یو. دا هېواد مو د زړه سر دی، غږ
حق مو الله اکبر دے حق مو اللہ اکبر دے دی هیواد کی خپلواکي دا عدالت او تارکي دا زمونږ لاره د بري دا زمونږ خاوره اسلامي دا مونږ پاللې خپل ولي دا صداقت رښتینولي دا اتفاق او ورورولي دا هم یووالی هم دوستي دا یو مو سوچ یو مو نظر دے حق مو الله اکبر دے حق مو الله اکبر دے زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم قاتل میزان دی او قتلېږم زه د پروګرام په دې برخه کې د رفیق ډکوال خصوصي ښوونځي قدرمن مشر مفتي نوشیر محمد حقیات خورا درنه بلنه ده چې دریځ مخې ته تشریف راوړي او خپله عالمانه وینا تاسو ته وړاندې کړي حقیات صاحب يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين صدق الله العظيم د هر سنا وړاندې د ننګرهار د معارفو او بیا بالخصوص د ممندرې د پوهنې د امیریت امیر صاحب محترم جناب شیخ القرآن والحدیث مصباح صاحب او د سره د نظارت ملګری ټول ډیر قدرمن او باعزته مدیران د خصوصي ښوونځو شاګردانو ټولو ته د زړه د کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر خوښ په دې باندې چې شکر الحمدلله موږ د تعلیم په ډګر کې داسې مشران لرو چې سره د دولتي لیسو خصوصي لیسو ته ډیره پاملرنه کوي او هڅوي دې ته چې د تعلیم په ډګر کې آزادو مسابقو ته وړاندې شي دا د دوی تشویق دی موږ ته مننه کوو موږ ته خوشحاله یو په دې باندې د دوی د دې زیار زحمت او تکلیف د ایستلو څخه ډیره مننه کوو الله پاک دې ورله نورم مزید توفیق دې ور نصیب کړي ګرانو شاګردانو تیره ورځ چې کومه مسابقه راغلې وه دا یو تشویقي بڼه وه زمونږه د دغې مکاتبو په لحاظ باندې تر څو شاګردان وازمایلی شي هغه کسان هغه وروڼه چې هغه د سبق شوق لري هغوی دې ته وهڅولی شي تر څو په مکتبونو کې شامل کړلی شي او د آینده یې روښانه شي سره د دې چې په افغانستان کې ډېر زیاتو داسې زمانه راغلې وه چې وحشتو بربریتو د تعلیم سره د خلکو کچه په ډېره اندازې سره کمه وه که وبهیره به وه په هغې وخت کې خو شکر الحمدلله د یو اسلامي نظام په راتګ سره د هغې شهیدانو د وینو د تویولو د قربانیو په خاطر باندې نن د هر چا بچې په ډاډه زړه باندې سبق او درس ویلی شي لکه څنګه چې نورو ملکونو ترقي کړې ده منګه د افغانستانو ولسونه هم باید چې دغه شانې ترقیانې او خوشحالیانې لاسته راوړو په نظامي برخو کې ډېرې زیاتې قربانیانې وړاندې شوې د علم په ډګر کې موږ لا پکار ده چې موږ د نورو کفري ممالکو سره مقابله وکړو دا ستاسو په همت کېږي زموږ د مشرانو په تشویق باندې کېږي زمونږ د استادانو او ملګرو ګرانو زده کوونکو زه نعره تکبیر چغوم تاسو الله اکبر ووایئ نعره تکبیر
په لوړ آواز باندې نعره تکبیر نعره تکبیر. موږ له پکار ده چې موږ د نورو ممالکو سره دولتونو سره آزاد رقابت ته وځو. هغه به همدغه تاسو ځوانان یاستئ، هغه به د همدې افغانستان د یو مظلوم ولس بچی چې دا به میړانه راوړي او دا به فتح او غلبه راوړي. موږ د مشرانو څخه مننه کوو چې زموږ تر شا ولاړ دی او په هر وخت کې موږ ته رسیدګي کړې ده. آینده کې هم داسې یو هیله ارزو لرو چې د دغه شانتې مسابقو لپاره زموږ څه پروګرامونه په لاره باندې واچوي. دا خو خصوصي مکاتبو، موږ غواړو چې دولتي مکاتب هم زموږ سره دغه شانتې یو ځای کې تر څو د هغې خلکو ذهنیت چې هغه اوښتی دی چې دا دوه برخې جدا جدا دي چې شخصي مکتبونه دي او دولتي مکتبونه دي، باید چې د دې تفاوت پکې ونه کړی شي او د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړی شي چې دا ټول د یو ولس بچیان دي، دا ټول حق لري د تعلیم په ډګر کې، دا ټول به هغه شوباتو ته وړاندې کېږي چې تر څو د ولس خدمت په هغې سره وشي او د خلکو ذهنیت په دې سره جوړ شي چې تر څو هغه فرقونه چې خلک راوباسي، هغه تمیزونه چې خلک راوباسي، هغه شبهات چې خلک په ذهنونو کې اچوي، د هغې ازاله وشي او د منځه لاړ شي. ګرانو شاګردانو، که همت هم وکړو، نه ستړي کېدونې هلې ځلې هم وکړلې او زیار او زحمت هم وباسو، نو نتیجه هم هر وخت روښانه او ښایسته وي. او موږ امید د دې لرو چې زموږ څومره خصوصي مکاتب دي نه ستړي کوونکي هلې ځلې کړي دي او په هره لاره کې او په هر پروګرام کې هغوی دومره محنت او کوشش کړی دی چې یو مقصود ته یې ځان رسولی دی. په دې باندې د ټولو مدیرانو، مشرانو او د ښاغلو مېلمنو څخه یو جهان مننه کوو چې دا خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړو او دا غونډه یې موږ ته دلته جوړه کړله. د دې غونډې مو ورته مبارکي ویو او بالخصوص چې زموږ سره یې څومره همکاریانې کړي دي په دې لاره کې، څومره مرستې زموږ سره کړي دي، موږ دې د هغې مننه کوو. آینده کې هم دې مننه کوو او دا هیله هم دې کوو چې بیا آینده کې زموږ دپاره داسې پروګرامونه برابر شي تر څو زموږ ځوانان او زموږ ځوان نسل نور هم تشویق شي، تر څو زموږ شاګردانو د ولس بچیان نور هم تشویق شي، تر څو دوی کې نور هم جذبه پیدا شي او د تعلیم په ډګر کې ډېر هغه څه لاسته راوړي چې هغه د دوی په ذهنونو کې نه وي. نو د دوی نه مننه کوو. په دې خپلو خبرو باندې زه اکتفا کوم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د مومندرې ولسوالۍ د نظارت امیر مفتي محمد بلال ورسره دنیا خان نصرت دواړو ته ښه راغلاست ووایو. هر کله راشئ. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو د قسمت خصوصي ښوونځي د ترانې ټیم ته چې د دریځ مخې ته راشي او خپله تیاره کړې ترانه موږ ته واوروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. تبتما رب غنمري مروري سولي راشا وغستا نور دي جانان مري مروري سولي راشا وغستا نور دي جانان مري مروري سولي راشا تبتما رب غنمري مروري سولي راشا وغستا نور دي جانان مري مروري سولي راشا تپتوي مرورا یاد داس جنگ زپلای تپتوي مرورا یاد داس جنگ زپلای
سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا وگستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا وگستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا ستپ تما هر بغان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا 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 هاغا برگدر تتللی پیغلی بیارستانی نشی هاغا برگدر تتللی پیغلی بیارستانی نشی منگئی ماچو او پیزوان مری مروری سولی راشا منگئی ماچو او پیزوان مری مروری سولی راشا وهستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا تپتوی مروراش یار دی داسی جنگ زپلی تپتوی مروراش یار دی داسی جنگ زپلی دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا وهستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا تپتوی مروراش یار دی داسی جنگ زپلی تپتوی مروراش یار دی داسی جنگ زپلی دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا 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 سهر سترگی ورتا توری کړي ایمور جانای بیا خپل کړي سهر سترگی ورتا توری کړي ایمور جانای بیا خپل کړي زی مکتب تما شمان مری مروری سولی راشا زی مکتب تما شمان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا تپتوی مرورا یار دی داسی جنگ زپلی تپتوی مرورا یار دی داسی جنگ زپلی دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا دی سلگی افغانستان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا 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 شنواری نوری غزلیم دغه سوال درته کومه شنواری نوری غزلیم دغه سوال درته کومه انتظار کی دی هر ځوان مری مروری سولی راشا انتظار کی دی هر ځوان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا وخستا نور دی جانان مری مروری سولی راشا ستپ تما هر بغان مری مروری سولی راشا
مروري سولې راشه مروري سولې راشه مروري سولې راشه مروري سولې راشه. جزاک الله. همدغه ګلالي زده کوونکي تر دوه بیته ډالۍ کوم چې وایي زړی لمر سپینه سپوږمۍ او راڼه ستوري زړی لمر سپینه سپوږمۍ او راڼه ستوري څه په مینه مې افغان وطن ته ګوري له رڼو خوږو اوبه یې صدقه شم له رڼو خوږو اوبه یې صدقه شم په طواف چې تږي زړونه ترې ښوري. جزاک الله. ډېره زیاته مننه. واقعا په زړه پورې ترانه ووالم او سوله انشاءالله راغلی په دې هیله چې یو د پسرلي باد د خیره بل هم راوالوځي او زموږ دغسې لړۍ جریان پیدا کړي. د پروګرام په دې برخه کې یو مېلمه راغی هغه ته هم ښه راغلاست وایم په خیر دې راشي. ډېره مننه. د مهمندرې ولسوالۍ د پوهنې امیرت د نظارت امیر مولوي صاحب محمد بلال منصور ته په خورا درنه بلنه ده چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله عالمانه وینا ګلالۍ زده کوونکو ته وړاندې کړي. محمد بلال منصور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد د مومندري د پوهنې امریت محترم مدیر صاحب او ورسره د څارنې محترم غړي او د خصوصي ښوونځیو د مومندرۍ د پوهنې امریت اړوند د خصوصي ښوونځیو محترم استادانو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمنو ډېر د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ او تاسې په داسې یو مجلس کې او په داسې یو محفل کې او په داسې یو اجتماع کې سره قرار لرو چې هغه د علم په اړه باندې ده. توجه م غواړم ګلالیو زده کوونکو نمرم دی تاسې به تنګ شوي م یستئ خو غواړم چې د دغې محفل او مجلس او اجتماع په وظیفې یې وخوړلې هلته پردیو درګاګانو کې وګرځېدو علم مو وکړه نن ستاسې مخ ته ولاړ یو. زما بچیانو دا مومندره چې ده دا ستاسې کور دی دا په تاسې باندې حق لري تاسې به په دې کې زده کړې کوئ او دغه زده کړې به په داسې معیار کوي د استادانو نه مې پوښتنه لاره زه اوس هم خفه شوم. دغه خصوصي ښوونځي چې دي دا خو باید په مجموع کې ډېر په شرایطو باندې برابر یو په معیاراتو باندې. نن زمونږ دا ګلالی زده کوونکي ترانه وایي څومره ښکلی اواز څومره ښکلی جرأت خو متاسفانه چې د ده دغه شعر دا د دې وخت سره مناسب او برابر نه دی. سوله راغلی ده هغه دوه ورونه چې یو بل ته په سنګر کې ناست وو نن هغوی په یو ځای کې په یو ټغر باندې ناست. سوله راغلی ده. باید موږ او تاسو د فصاحت او د بلاغت نه ډکې ویناوې وړاندې کړو. فصاحت دې ته ویل کېږي چې خبرې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه سلیسي رواني او ډېرې نرمې او پستې داسې کلمات پکې وکاروو. او بلاغت به دې ته ویل کېږي الکلام الفصیح الموافق لمقتضى الحال. کله چې زموږ خبرې فصیحې وي او د حال د غوښتنې سره برابرې وي یعنی زموږ نه وخت څه غواړي زمانه رانه څه غواړي ځای رانه څه غواړي موقع د څه ده باید داسې خبرې وکړو. تاسې ته مې یوه دغه د خصوصي ښوونځیو ادارو ته مې یوه لارښوونه دا ده د یو ورور په صفت باندې چې کوم ماشوم له زده کوونکي له تاسې یوه ترانه یا یوه وینا ورکوئ هغه باید د وخت د تقاضو سره او د غوښتنو سره برابر وي. باید دلته د علم او د هنر دغلته دې وخت کې د پرمختګ او د اقتصادي رشد او پیشرفت خبرې وشي. موږ الحمدلله سوله نوره شته دی. موږ علم ته ضرورت لرو موږ اقتصادي پرمختګ ته ضرورت لرو. ګلالي ماشومان لمر ته ناست دي خپلې خبرې نورې را ختموم را لنډوم یې د یو سوکاله پرمختللي علمي افغانستان په هیله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ته مې مورې ته مې پلار معلمه ته مې استادې ته مې مورې ته مې پلار معلمه ستا په ښه شان به موږ همیش کړو افتخار معلمه. ټول وزیران ټول پاچاهان ټول وزیران او ټول والیان زموږ یو ځلې تا ته دي ناست شوي په وقار معلمه. د مومندرې ولسوالۍ د نظارت امیر مولوي محمد بلال منصور نړۍ مننه.
اوس هم بلنه ورکوو د مومند افغان خصوصي ښوونځي د ترانې ټیم ته چې د دریځ مخې ته راشي او یو نعت شریف موږ ته وړاندې کړي. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم نازل دے پسر دو جہان درب کتاب پمنا منا والقرآن درب کتاب پمنا منا والقرآن درب کتاب نازل دے پسر دو جہان درب کتاب پمنا منا والقرآن درب کتاب پمنا منا والقرآن درب کتاب دے غرونو قبول نکڑو دریابونو قبول نکڑو قبول کڑو انسو جنتا پزان درب کتاب پمنا منا والقرآن درب کتاب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صدق الله العظيم. د هر څه مخه په پیل کې د مهمندري ولسوالۍ د پوهنې امریت امیر صاحب عطاالله مصباح ورسره د همدې مدیریت د نظارت امیر محمد بلال منصور ورسره د نظارت او تفتیش غړي او همدارنګه د توفیق مومندري رفیق ډکوال قسمت خصوصي او مومند خصوصي ښوونځیو ټولو قدرمنو مشرانو استادانو او دلته چې په دغه پروګرام کې څومره ګلالي زده کوونکي دي او مشران دي سپین ږیري دي دوی ټولو ته ښه راغلاست وایو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عظیمه او تلپاتې تحفه د سلام څخه عبارت وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، هر کله راشئ، خوشحاله یو چې یو ځل بیا په پرتمینه او په یوه داسې شانداره او ښایسته غونډه کې سره ګډون کوو. خدای دې دا لړۍ جریان پیدا کړي، خدای دې وکړي چې زموږ د مهمندري ولسوالۍ د پوهنې امریت ټولو قدرمندو غړیو او مسؤلینو همدارنګه امیر صاحب او زموږ د خصوصي ښوونځیو ورسره په څنګ کې دولتي ښوونځیو هغه مسؤلین چې کوم دي مشران چې کوم دي دغسې لړۍ په خپلو مکاتبو کې جاري وساتي. خبرې ډېرې زیاتې نه کوم، صرف هغه د خپل په نمایندهتوب د خپل ادارې له پوهنې مدیریت څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه لړۍ پیل کړله. رښتیا ده چې ناستې ادبي فرهنګي اسلامي او علمي راشه درشه ده چې زموږ او ستاسې ټولنه د پرمختګ لور ته بیایي. یو مشهور متل دی چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، د یو لاس څخه ټک نه خېږي. نو رښتیا ده او پر ځای خبره ده. نو زموږ هیله هم همدغه ده چې د پوهنې امریت هغه کوم امیر صاحب کوم مسؤلین چې دي له خصوصي ښوونځیو تر څنګ له دولتي ښوونځیو سره یو ځای زموږ لاسنیوی وکړي، زموږ تر شا ودرېږي. هغه څه چې مونږ یې په لاره اچوو، هغه څه چې مونږ یې غواړو دغه ګلالیو زده کوونکو لپاره، د دغه ښوونځیو لپاره، د دغه ځوان او راتلونکي نسل د پیاوړتیا د لا غني کولو په خاطر باندې راسره پوره همکاري وکړي. لړۍ شروع شوې ده او انشاءالله جریان به پیدا کوي او دې ته به له خیره دعا هم ورکوو. له دوی ډېره زیاته مننه چې دغسې ور تشویقي او د ګلالیو زده کوونکو د تقویه لپاره دغه پروګرام پر مخ ویوړ. خو مدیر صاحب مخکې خبره وکړه چې ستونزې، مشکلات، تکلیفونه رښتیا هم چې یو څوک ادارې ته ځي، یو ځای ته ځي، هغه ټول څه چې په اداره کې موجود دي له هغې سره مخامخ کېږي او هغه ګوري. که وغواړو چې پرمختګ وکړو په دغه برخه کې ښه ګام واخلو، همدا څارنه، همدا نظارت او همدا لیدنه ده چې د ادارو د مسؤلینو اړوند چارواکو ترمنځ هغه هماهنګي رامنځته کوي، هغه فکر رامنځته کوي، هغه ذهن رامنځته کوي، تر څو په همدې بنسټ باندې د علم او د پوهې یو ښایسته ټولنه دغه نړۍ ته، دغه هېواد ته، دغه سیمې ته وړاندې کړو. ګرمي ده، ډېر زیات خبرې کول نه غواړم او
له تاسو بیا هم ډېره زیاته مننه چې په دغه غونډه کې برخه واخیسته په خاص ډول د پوهنې مدیریت د امیر صاحب څخه او همدارنګه ورسره د راغلو مېلمنو څخه هغه مشران چې دلته راغلي ځوانان چې راغلي ډېره زیاته مننه خوشحاله یم چې دغه غونډه کې سره ګډون کوو او انشاءالله امیر صاحب ته بیا هم ځانګړې بلنه ورکول کېږي خو بیا هم د دغه ټولو ناستو مېلمنو ګډونوالو څخه په خورا درنښت بلنه ده چې انشاءالله شنبې په ورځ باندې چې کومه ازموینه د توفیق مومندرې خصوصي ښوونځي په انګړ کې اخیستل شوې وه د هغې د نتایجو پایله به وي هغه نتایج به اعلانېږي امیر صاحب بیا هم ځانګړې تا ته بلنلیک راځي خو د دې مایک د دې سټیج نه په استفادې سره مې غوښتل چې درته یاده کړمه نو مصروفیتونه زیات دي مشکلات شته او انشاءالله تاسو بیا ځانګړې بلنه وخت په اړه درته معلومات درکول کېږي او هغه مېلمانه چې دلته دي کوم مشران چې دلته راغلي زده کوونکي چې دي هغوی ته هم په وخت ټاکل کېږي نو کوشش کوو چې په یو مناسب وخت کې او ځکه ګرمي ده موسم ګرم شوی دی یوه ښایسته شانداره غونډه ولرو ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ هر کله راشئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم یا چې دنیا نه دې رفتان شي بیا بس کړي عمر تیر شي زنکدن شي بیا بس کړي اوس خو خوب اسمن جو او پلنجو کړي چې د خاورې اغوستن شي بیا بس کړي ابتحار کړي په قیامت لباسونه چې په غاړه د کفن شي بیا بس کړي ابتحار کړي په قیامت لباسونه نو چې په غاړه د کفن شي بیا بس کړي د ژوندون ورځې د تېرې په غفلت کړي چې د قبر ماسخوتن شي بیا بس کړي چې تړلی ګریوان بل څوک درته خلاص کړي نو چې بې واک د خپل بدن شي بیا بس کړي چې تړلی ګریوان بل څوک درته خلاص کړي نو چې بې واک د خپل بدن شي بیا بس کړي عاجزي کول صحت سره مزه کړي نو چې ضعیف دي مال او تن شي بیا بس کړي نعماني سلیم ځان ته نصیحت کړه مقبره به د مدفن شي بیا بس کړي یا نعماني سلیم ځان ته نصیحت کړه نو مقبره به د مدفن شي بیا بس کړي یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبي دا تورې اثري سترګې راواړوه یا نبي دا تورې اثري سترګې راواړوه یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبي دا تورې اثري سترګې راواړوه
یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوم یا رسول الله ستا د دې دنډې ارمان جن یما څه وکړم زه د خپل نصیب نه ګیلمن یما هسې نه چې زه خپله دعوا کې دروغجن یما هسې نه چې زه خپله دعوا کې دروغجن یما غم او دره مې هېر کړه غم او دره مې هېر کړه سرداري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه ستا سترګې پیدا شوې د جنت په رنجو تورې وي دا د پاک الله د قدرت په رنجو تورې وي دا د ښو اخلاقو محبت په رنجو تورې وي دا د پاک الله د قدرت په رنجو تورې وي دا د ښو اخلاقو محبت په رنجو تورې وي هغه حسنداري نوراني سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا رسول الله تو خود هر ښکلی ناښکلی تو هغه بشري چې الله ځان ته بللی تو په کائناتو کې د هر چا نه ښاغلی تو هغه بشري چې الله ځان ته بللی تو په کائناتو کې د هر چا نه ښاغلی دا د نور نه ډکې ګلابي سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه زه چلګزیوان مونځې بستا ښکلی روضه غواړم دل په دې ارمان یما حسینه مدینه غواړم هغه د زرګونو اصحابو هدیره غواړم زه چلګزیوان مونځې بستا ښکلی روضه غواړم دل په دې ارمان یما حسینه مدینه غواړم هغه د زرګونو اصحابو هدیره غواړم ما ته هغه ښکلې قمري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یو ځلې په خوب کې انوري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه یا نبی دا توري اثري سترګې راواړوه درې خصوصي ښوونځي له ګلالي شاګرد په نړۍ منني اوس هم د رفیق ډکوال خصوصي ښوونځي زده کوونکی استقلال ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي او کوم څه چې له ځان سره لري موږ ته یې ووایو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم کپ عمر مړی دل غواړي دانشتا یا د مرګه خلاصې دل غواړي دانشتا او دور بشن غنم نه پیدا کیږي کازدیګری او ګل غواړي دانشتا د نیکۍ بدۍ تلل به په انصاف وي کدران دران تلل غواړي دانشتا رب رحیم دې لیکن ستا عمل بګوري کپ سوال جنت تلل غواړي دانشتا د صراط په نری لار دې منزل دې په هوا کتیرې دل غواړي دانشتا د ټوپۍ جمشیدت هم مسافرې همیشه که اوسېدل غواړي دانشتا او د ټوپۍ جمشیدت هم مسافرې همیشه که اوسېدل غواړي دانشتا کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هسې حیران ومه بس ما د الله زور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هسې حیران ومه بس ما د الله زور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل چیرته کې زه ګناهګار چیرته د کعبې لیدنه د کعبې لیدنه پاکل ګرانه وانیوله دا الاف لمنه دا الاف لمنه اوښکې مې څاڅي د کعبې مې الاف تور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هسې حیران ومه بس ما د الله زور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هیڅ وسیله ذریعه نه وه مال او زر خو نه و مال او زر خو نه و په هوا تلی نشم خاونده بال او پر خو نه و بال او پر خو نه و بس ستا رضا وه چې ما خپل حالت کمزور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هسې حیران ومه بس ما د الله زور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل ما اورېدل به له حاجیانو ناصفت د حرم ناصفت د حرم خپله معلوم شو راته خدایا لوی هیبت د حرم لوی هیبت د حرم ژړا ژړا وه چې په سترګو مې هر لور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل هسې حیران ومه بس ما د الله زور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل کلام ځان ته کتل کلام ستا کور ته کتل ښځې او نر واړه زاړه په رنګ رنګ شکلونه په رنګ رنګ شکلونه د بیت الله نه تاوېدله ښایسته او دنګ ګلونه
ښایسته او دنګ شکلونه عجیب حال چې مې ښکته یا مې پورته کتل کله مې ځان ته کتل کله مې ستا کور ته کتل غریب د زړه سر یاره غریب د زړه سر وی دې تل